ای پیغمبره زما کومو بندگانو چې ایمان راوړی دی هغو ته ووایه چې لمونځ قایم کړي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه د خیر په لاره کې په پټه او ښکاره لګښت وکړي مخکې له دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به د خپلوي پالنه وشي الله خو همغه دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او له اسمانه یې اوبه ورولې بیا یې د هغو په وسیله تاسې ته د روزي رسولو راز میوې پیدا کړي هغه کښتۍ ستاسې لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روانه شي او سیندونه یې ستاسې لپاره په کار واچول هغه لمر او سپوږمۍ ستاسې لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ ستاسې لپاره په کار واچوله هغه ټول هغه څه تاسې ته درکړل چې تاسې وغوښتل که تاسې وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمیرئ نو شمیرلی نه شئ حقیقت دا دی چې انسان ډیر بې انصافه او ناشکره دی